सर تاسو ټول تشریف کړئ. جمهور سر او واو نو پیریانو ته وایم थैंक यू सर ځان ته پیکونه واچوي. زه نن ډېر خوشحاله یم او زه تاسو سره خپله خوشحالي شیر کول غواړم. یس د حسن او طاقت او د غرور او تکبر ترمنځ چې کوم د ورلډ کپ دا میچ روان و نو په هغې کې ما په اخري بال چکه وواله او د حسن بال مې د تکبر د بولډر نه داسې بال وویشتو او هغه میچ ما وګټل. मैच تاسو وړل جی او مایکل جکسن صاحب او دا میچ ولې څه شي جی ما د زلیخې غونډ کتاب ختم کړو او ته بیا ما نه تپوس کې چې زلیخه ښځه وه که نه. پاسه ودرېږئ لاس کېږده ګډه صاحب دا ډېر بې وقوف دی خو هسې خپلو کې یو ما خو تاسو چېرته په کرکټ نه یې لیدلي سټینډ اپ जी सर ګډه ओके सर تاسو دواړه څه ته ناستئ سټینډ اپ ګډه دې وایي د ما مخ ته سره ګوري پرده ستا دا دوه سترګې زما ډېرې خوښې دي. یو رنګې ده بل رنګې ده ځکه چې د انسان نه چې کله سپی جوړ شي د هغه هم دقسې دوه سترګې کله د انسان جوړ شي او کله سپی ځکه ته زما خوښه یې. باقي پاتې شوه جیه جیه خو ډزه وه دا زما نه څوک هم نشي جدا کولی. نن به پسې نغملېږم چې ما دپاره یې وغواړي. ته جیه کله لاړه شه که نه زما دپاره د هغې رشته ما دپاره وغواړه. زه جیا ته څنګه ورشم هغه به ما ته انکار وکړي نه کوي درته انکار ولې به درته انکار کوي خامخا به دا واده کېږي زما د هغې سره هغه به خامخا تا ته وایي چې دا خبره ټیک ده پلار سره به یې زما خبرې کړي خو ته لاړه شه یو ځل ګوره وشال یو خو ته چې په خبره نه پوهېږې که د مازه مې ته خرابېږي ګوره موړه په تندر ولګوه ته یو ځل لاړه شه ګوره به بیا ګورو سره ځه زه هم دلته کې ستا انتظار کومه یو کار زه نن نه کومه صرف په دې ته انتظار کومه چې زما دا رشته کېږي او که نه کېږي څنګه به نه کېږي چې ونه شي یو خپله وجدم یو هم درجه هم دی نه پرېږدم.
अस्सलाम वालेकुम. ته خو روان شوې خو تا سره نن زما آخري یو فیصله ده د څه فیصله؟ چې ماله زما حق پکار دی سنم اخر ته د څه کمې دی؟ ستا څه نه دي پوره شوي؟ ستا د لور په تربیت کې څه کمې راغلې وي د هغې څه ضرورتونه نه وي پوره شوي اخر ته داسې ولې یې؟ آخر ته خپل خاندان سره ما ملاوی ولې نه څنګه چې ستا کشره ښځه خاندان سره اوسېږي دغسې زه هم اوسېدل غواړم ګوره صنم هغې سره ما واده د خاندان په مرضۍ باندې کړی دی ښکاره مې کړی دی نکاح خو دې ما سم کړې ده اوه اته کال دې په نن سبا به ما تېر کړل که ته ما خپل کور ته نه بوځې که نه زه به خپله لاړه شم بس صنم په خپل حد کې اوسه ما ته خپل حد معلوم دی خو تا نه خپل حد هېر شوی دی اوس پورې تا ماله د ښځې مقام رانه کو نو نور څه وکړم په سر دې کښېنم یا مالا د خپل خاندان حصہ جوړه کا یا مالا طلاق راکا په مزه داسې خبرې کوه نغمه ناسته ده او دا خبرې به اوري اوس هغه زه بوځم هاسټل ته چې واپس راشم نو دا ارمان به دې پوره کړم تا سره چې د خپل لور دومره فکر دی نو ما سره کور کې اوسوه ولې زه یې مور نه یم ګوره صنم نغمه زما د زړه ټوټه ده او یو پلارم دا نه غواړي چې د هغه د زړه ټوټه دی د هغه نه لرې شي که ستا رویه هم دغه شانتې وي نو سبا به د هغې خپو کې هم دغه شی ګونګروګان وي بس زما ستا په خپو کې ګونګروګان نو خوښ نو د هغې معصومې په خپو کې څنګه لیدی شم زه نغمه هاسټل ته بوځم چې ستا دا منحوسه سایه نوره په هغې باندې ډپرونه ځي او بیا چې واپس راشم نو تا سره خبرې کوم مېرمنې ستاسو چا سره کار و؟ مېرمنې تاسو د چا تپوس کولو؟ بچې ستا په سترګو کې د اوښکې ولې دي؟ زما سترګو کې ګرد پرېوتو زموږ کور خو داسې نه دی چې دلته کې ګرد راشي دا خو ټول بالکل پیک دی او خیر خو دی بچې ما تعالی ووایه څه چل دی؟ کله کله ګرد ښکاري نه خو سترګو کې پرېوتې او زړه دې زخمي کېږي ځکه سترګو کې اوښکې راشي بچې دا اوښکې هم څه عجیبه څیز دی که د خوشحالۍ وي نو هم پرې بنده نه پوهېږي که د خفګان وي نو هم پرې بنده نه پوهېږي که د خس خشاک رالوتې ګرد سره اوښکه راشي نو هم پرې بنده نه پوهېږي خو خیر دا راته ووایه بچې چې ته څنګه راغلې خیر و السلام علیکم بچې ته څوک یې ما ونه پېژندلې د جیا فرینډ یې نه آنټي زه جیا فرینډ نه یم خو هغې خپل فرینډ جوړوم په دې خو زه پوه نه شوم جیا ته فرینډ جوړولو دپاره راغلې ته د جیا فرینډ هم نه یې پوه نه شولم مېلمنو نه بختورې خلکه د چای روټۍ تپوس وکړي د یخو اوبو تپوس دې وکړي نو بیا به سره نورې خبرې کوي خو څنګه بچې یاسر ته مې ویلي دي چای راوړي
Auntie zama your cousin de, Mr. Mishal. The they are famous businessmen de. मशाल त मशाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाला ओनर को नहीं याद है? आओ जी बिल्कुल. देखे मोर प्लान निश्ते. जगह जरा आलम. हर कला राशि बचे शुक्रिया आंटी. बच्चे ता द मशाल से खबर कोला. आओ जी. ز मिशाल د पारा د ترالم چې تاسو نه جیا رشتہ غواړم. د جیا خو مخکې هم ډېرې رشتې راغلي دي خو فلحال جیا واده کول نه غواړي. آنटी تاسو جیا نه تاسو کوي کې دې شي چې هغه ومني تاسو رشتہ کله کله راځي. बच्चे रिश्ते पे आसमानों की जोड़ेगी. बहरहाल गबा ब्याम द जिया बच्चे न तपूसु को ब्याम खबर. अंकल माता इजाजत है. ना बच्चे चे उसका ब्याह बना ले. ना थैंक यू आंटी बस जम ब्याह राज़ी. तो जी आएगा ना तासो सोकिए आगा प्रेदा हाँ खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज. मम्मी डैडी तजनी सोको न जान न पहचान او دومره زور سره غاړه راکړه. الله دې خیر کړي زه خپله پوه نه شوم. तो वर्ष बच्चे फ्रेश या चे तैयारी की चे उसको ब्याह पे खबर है तेरे को. वर्ष क्या सा जीवा जिनेवा चिदा सोकवा. अस्सलाम वालेकुम बीबी गुल. वालेकुम अस्सलाम बच्चे. बीबी गुल बेरा लगा बच्चे. बीबी गुल बाहर दागा चा ओलाड़ते ओ दाचा क्या नहीं बच्चे दस्ता गाड़ी देखें हो दस्ता देने भी कुर्सा ध्यान जमा गाड़े जमा तो कुर्चा क्या नहीं हो क्या ना बच्चे दातारे का काजीरा लेके बीबी गुल दाका काजी मिला तकलना धूम रखा शो चिमाला दनीवी कुर्चा बयाने ओ गाड़े रोले गुल. यार बच्चे यो ختم का काजी सर दियारो लगी. पहले तभी मुझसे लगी देखा ना बता हर से बे मख्य मुला रख. يسوع دا هذا مخکې د چې دا موږ سره کومې ښېګړې دي نو دا کمې دي. دا خېګړه هغه موږ سره نه خپلې لور سره کوي. ګوره بچې یا لور او یا زوم هوی دا هغه نور څوک دي بس دغه ایک یو لورې ده. बीबी गुल خوزه دا کور نه پریدم او نه د سوال په ګاډي کې ګرځي. که د هغه لور دلته خوشحالي که نه نو رادې شي. ګډي ناسته دي د خپل پلار په عالیشان محل کې. بچې ښه بچې ښه زه تا له ډوډۍ وخورم ښه شته بچنګي.
څنګه چلو شو؟ هغې درته زما د رشتې دپاره نیټه درکړه؟ ته څنګه ماشومانو په شان خبرې کوې؟ پهله ځل کې څوک رشته ورکوي؟ ولې نه ورکوي؟ خامخا یې ورکوي او بیا به یې مال نه راکوي. په دې کې ما ته ستا شرارت ښکاري. زه به ولې شرارت کوم؟ عجیبه خبرې کوې. ځکه چې ته زما واده ته سوځې. زه به ولې سوځم؟ چې چا کور جوړېږي نو جوړ شي. ته کله غواړې چې زما کور ودان شي؟ خو که زما کور ودان شي نو دا ستا خیال دی چې ګینې زما کور به وران شي. داسې نه ده. دې ته ته کور وایې؟ تا خو ما یو جیل نه بل جیل ته راوستو. دا چې کور و نو تا ما سره نکاح کړی و. نکاح نکاح نکاح؟ په دې خبرو خو تا زما غوږونه پاخه کړه. نه کوم تا سره نکاح. ته زما وینځې او همدقسې به دې اوسم. تا به د دې قابله نه یې چې زه تا د خپله ښځه جوړه کړم. लड़वा, ये रोज तुम्हारे साथ इस तरह बदतमीजी करता है, फिर भी तुम इसके साथ खुश हो? तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? हमारी कराची में तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं होता, पर जिसके नसीब खराब हो उसके साथ ऐसा ही होता है। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ बैठते हैं। सलमा, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। आखिर क्यों? क्यों नहीं छोड़ सकती? आपका इसके साथ निकाह हुआ है? निकाह तो नहीं हुआ, लेकिन इस शख्स के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। कौन से एहसानात? जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ फौत हो गई थी। मुझे एक तवाइफ ने पाला था, और जब मैं बड़ी हो गई तो वाओ, डोरा खुले खोल. دې مطلب دا دی چې دا کور ستا خوښ شو؟ او ډېر زیات. دا کور اوس هم ستا دی. زما؟ او ته به اوس د دې کور مېرمنه یې. وایې کله ناکله به زه ستا دې کور ته راځم او په دې کې به ته ما له د سکون یو څو لمحې راکړې. دلته خو نه طبله دی نه باجه دی. لیونه دا ستا کور دی او طبله باجه هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې بالاخانه وي، چې کوم ځای کې ډمه ګډېږي، چې کوم ځای کې بې ضمیره خلک د ښځې ګټې ته کښېني. بیا ته زه څه راوستم؟ خلک خو ډمه دې دپاره اخلي چې هغې باندې ګټه وکړي. ما ته به د پیسو د ګټې خبرې نه کوي. ما له د پیسو ګټلو چل راځي. زه هغه انسان یم چې په لاره روان یم، پیسه زما پسې ګرځي. خو زما په ژوند کې چې کومه محرومي ټول عمر پاتې شوې ده، هغه صرف او صرف مینه ده. مینه. زه د مینې په تلاش کې ګرځم. که تا ما له مینه راکړه، زه به ستا په غېږه کې یم، او که چېرې تا ما له مینه رانه کړه، نو بیا به زه ستا مخې ته لکه د ازغي د دیوال ولاړ یم. لکه د ازغي د دیوال. زه به ستا هر قسمه به خیال ساتم او تا له به شکایت موقع نه راکړم. زما مثال لکه د شاتو دی
شات چې کله خولې ته واچي نو ډېر خواږي او چې کله یې سترګو کې واچي نو بیا ډېر ترخي. اوس دا تا پورې ده چې ته ما خوله کې اچي او که په سترګو کې. ولې چې زه لږ غونته کې د نورو خلکو نه بدل یم. زه ستا ډېر زیات احسانمنده یم چې تا زه د هغې بازار نه راوستم. او ما ته شکر دی د دې خبرو هېڅ ضرورت نشته. ما سره مال، حال، دولت، عزت، شهرت هر څه ډېر زیات دي. سر زما لپاره څه حکم دی؟ د بیبي به ډېر خیال ساتي. دومره څومره چې زما ساتي. ډېره ښه ده سر. इसीलिए तो मैं इसकी हर एक बात बर्दाश्त करती हूँ और ये मुझसे प्यार भी बहुत करता है. पता है मैं कहीं भी थोड़ी देर के लिए चली जाऊँ तो ये ज़मीन आसमान एक कर देता है. नगमा मुझे तो ये मेंटली डिस्टर्ब लगता है. हाँ कभी कभी अजीब हरकतें करता है, कभी कभी तो मुझे बहुत मारता है और मुझे डर भी बहुत लगता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद खुद ठीक हो जाता है. नगमा मुझे तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगती है. अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी आसान करे. आमीन. دا غلا ورکه. ندیمه تا ګاډي او بنگلې اخیستو نه انکار ولې وکړو؟ دا خو د وخت ضرورت دی. کاکاجي ما ته د ګاډي ضرورت نشته. زما خو یو وړه غوندې دنیا ده. یو مې مور بیبي ده، یو زه یم او یو به شمایله شي. موږ 3 کسانو دپاره د ګاډي څه ضرورت دی؟ موږ خو په رکشه کې تللی راتلی شو. خو دا د سټیټس خبره ده. ته اوس یو عام انسان نه یې. ته د شماله ټیکسټایل میل آنر سیټ باکر علي خان زوم یې او دا خو د وخت ضرورت دی او تا ته بنګله او ګاډی پکار دی. سیټ صاحب آمین کاکاجي زما خپل یو پیژندلو شته. زه د ښځې په نوم ځان نه پیژنم چې سبا راته خلک بیا وایي چې زه د سیټ باکر علي خان زوم یم. که تاسو په ما مهرباني کول غواړئ نو زما سیلري ښه کوي. دا هر څه ستاسو دي بچې. زه خو یې د ځان سره نه وړم. ګوره که خدای مکه سبا چېرته خوا دې خوا شومه نو دا هر څه به هم تاسو سنبالوئ. مخکې دلته ته یو نوکر وې او اوس د دې ځای سی او شوې. سبا نه د مالک په ځای کښېنه، د نوکر نه. خو کاکاجي دې کې د خو څه خبره ده؟ ته په خپله فایده او نقصان نه پوهېږې چې ما درته وویلې او نو بس او.
ډېره زیاته مننه. کافي او ستاسو د لاس یو ډېر ښکلی خوند لري. زما یقین نشته چې جیا به دې رشتې ته غاړه کیدي کني زما د کولیګ زوی ته به یې غاړه ایښې وی. ستا خبره ټیک ده خو د نصیبونو څه پته لګي. رشتې څوک په خپله خوښه باندې نه کوي. څنګه چې د رزق په دانه دانه باندې د انسان نوم لیکلی شوی دی همدغسې رشتې الله تعالی بره په اسمان کې لیکلي دي. ګینې خپل ځان ته وګوره، ته د باړې او زه د دعاوې چارڅه دی. زما خیال نه دی ولې چې مشال بې مور و پلاره لوی شوی دی. خدای خبر چې کړه وړه به یې څنګه وي. او تا ته هم پته ده چې د چا په سر د مشرانو لاس نه وي نو خدای خبر چې هغه په څه بدو واوړي. زما نه دی خیال چې داسې وي ځکه چې دومره غټ بزنس امپایر یې درولی دی، دومره غټ نوم په مارکیټ کې لري، نو که چېرې ګډ وډ وې نو نن به یې کچکول په غاړه کې و. ستا خبره صحیح ده خو زما زړه یې نه مني او موږ خو هغه لیدلی هم نه دی. دا څه غټه خبره خو نه ده. ټلیفون به ورته وکړو، رو به یې غواړو، هغه د دې ښار یو مشهور سړی دی. صحیح ده خو د جیا د تپوس نه پس بلکل د جیا نه تپوس وکړه بیا به ورته اطلاع وکړو. ډېره مننه د دومره ښکلې کافي نه. اشنا پرېږده د انا او د خوددارۍ خبرې. دا کیسې خلک پردو سره کوي. یاره خو ستا خپل سکت تره دی او بیا ستا سخره جوړېدو والا هم دی. والله یار زما ضمیر یې نه مني. ورور مې ستا دا ضمیر ماته بیمار ښکاري. د ده علاج وکړه او بلکې دا ستا ضمیر اواز نه دی، دا ستا هغه احساسي کمتري ده. کېدای شي چې تاسو ټیک وایئ او زه په غلط یم ځکه چې تاسو ټول هم دا یوه خبره کوئ. نغمې دلته دې ولې راوبلله؟ کور ته به راغلی وې که نه؟ کور ته به هم درځم بس دا خبرې د کور نه دي. ولې څه خبر ده؟ ته مې شاید سره واده له څنګه راضي کړې؟ او آی سی آی تھنک ته مشال سره په واده تمه باندې ناسته یې که نه؟ ځکه ته چا بل سره مشال واده کوونه نه غواړې؟ نه مشال زما کزن هم نه دی او هغه ما سره واده هم نه کوي. زه بس د مجبورۍ بلا سره هلته ناست یم. ته داسې وګڼه چې ما هم مجبوري ده. ستا څه مجبوري ده؟ ستا مجبوري چې د دولت خو نه ده. او پلیز نغمې ما مجبوري به دولت وي؟ نو بیا ستا څه مجبوري ده؟ ته ما ته ویلی شې یو کین ټرسټ می. زه ته خپله مجبوري نشم شولی. دا خبرې اوس ستا او زما منځ کې به پاتې شي. ته ما ته ویلی شې. ښه بیا واوره مشال ما ژوند تباه کړه. انتهایی घटिया इंसान دا زه بالکل تباه کړی یم. اخر زه څه وکړم؟ ما سره نور آپشن نشته. او آی سی ته بس مشال نه واده نه انکار کا. زه پوه شم او زما کار پوه شي. زه تاله ټول ثبوت به ورکړم. یو ډونټ وری. آر یو شور؟ یس آی ایم شور. بس ته انکار وکړه. صحیح. ندیم بچے
ډېر سوچونه مه کوه بس که ما وی د ناوې خو د واده جوړه راله ته به مغه خپل درځي له ورغلې خپله د پالنګ جوړه به دې کتلې وه چې ټیکې دله ګنډلې ده که نه ځکه چې بچې بس لږې ورځې پاتې دي ټیک به وي مورې زما مثال خو د قربانۍ د هغه غوی دی کم چې د قربانۍ نه مخکې د کور خلکو ښه سینګار کړی چا وله په فکرو کې سرې شنې لوپټې تړلي دي چا وله په ملا د نکریزو لاس چاپ کړی زه هم هغه شی زه په جوړو سو بس چې تاسو خوشحاله نو زم خوشحاله لوی شي بچې ښه دا باد شي بچې خو ګوره ګیلې مه کوه ښه او داسې د مایوسۍ خبرې مه کوه کله چې د ناوې کور ته راشي که نه نو انشاءالله دا هر څه به ټیک شي الله دې داسې وکړي څنګه چې تاسو سوچ کړو او ما ته نه لګي چې هغه زموږ په دې ماحول کې خپل ځان ایډجسټ کړي بچې ولې دې کور کې څه چل دی ټولې جنکې د واده نه مخکې همداسې خو بیا په مزه مزه وخت سره سره د خدي ماحول سره ځان اشنا کړي الله دې وکړي چې همداسې